نن ټکي اسیا ته ښه راغلاست. اختر او اوربند مو مبارک شه. نن ټکي اسیا په دې اختر غواړي ستاسو د سولې ارمان په ویډیويي بڼه نشر کړي. که غواړي ګډون وکړي، هیله ده زموږ پر فیسبوک، ټویټر او یا هم واتساپ خپل پیغام راته پرېږدئ. خشونت خسته شدیم. ما صلح اگه باشه ما میتونیم بازی بکنیم، درسای خود را هم بخوانیم. و رحمت الله و برکاته. زه سید احمد امنیار د پاکستان د کراچۍ څخه خبرې کوم. موږ په دلته مسافر یو، په کور و کډه باندې مهاجر یو. زه و خپلو ټولو هیوادوالو ته د لوی اختر مبارکي د زړه د تله وایم. الحمدلله چې نن زموږ هغه بندیان وروڼه چې د محبسو څخه راخوشي سوي دي او خپلو کورونو ته راغلي، په خوشحالۍ به دا اختر خپل د کورنیو سره دوی لمانځلی وي او وبې لمانځي. الله جل جلاله دې هغه پاتې بندیان هم په خیر خیریت سره د محبسونو خوشي کړي او ټولو هیوادوالو ته، بندیانو ته، د شهداو حاتمانو ته، د شهداو وارثینو ته، علماء کرامو صاحبانو ته، کشرانو مشرانو ټولو ته د لوی اختر مبارکي وایم. الله جل جلاله دې دا اوربند د دې لوی اختر په برکت سره او د دې مظلوم د اوښکو په روی سره دایمي او په اسلامي نظام بدل کړي او الله جل جلاله دې وکړي چې زموږ وطن ته یو اسلامي نظام او تلپاته سوله راسي. زموږ وطن ډېر ستړی دی او پر دواړو خواو باندې زموږ دا غږ دی چې نور دې انې و بانې نه لټوي، خصوصا بیا هر هغه څوک چې ډېرې بانې کوي. زموږ دا باندې غږ دی چې نور دې خپلو مظلوم ملت ته ځان تسلیم کړي او تلپاتې سوله دې ورته راولي. الله جل جلاله دې زموږ ستاسې د مسلمانانو وروڼو د هیوادوالو طاعتونه، عبادتونه او قربانۍ قبولې کړي. الله جل جلاله دې خوشحاله او نیکمرغه ژوند ور په برخه کړي. د ټکي اسیا څخه ډېره مننه چې نن ټکی اسیا زموږ دپاره او زموږ د غږ دپاره د میډیایي لارې استوونکی او رسوونکی دی. د نن ټکي اسیا ټولو کارکوونکو ته د زړه د تله صد سلام. د لوی اختر دې مبارک وي. الله جل جلاله دې کامیابه ولري. سره زموږ د ټول مظلوم ملت هیواد افغانستان امنیار پراهي. نور ستاسو په امان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به نام خدا. بنده سید اسحاق امین هستم، یک تن از دکتران دندان می باشم. بنده خبری که شنیدم که درباره آتش بس بین حکومت افغانستان و طالبان می باشه، خیلی خوشحال هستم که چنین آتش بس صورت میگیره. امیدوار هستم که این آتش بس سبب صلح دائمی بین تمام مردم افغانستان و اقوام مختلف افغانستان سبب شود و تا اینکه مردم افغانستان در رفاه و پیروزی زندگی خود سپری کنند. تشکر. هارون کندوز ولایت نه ټول افغانانو ته د اختر مبارکي وایم او په دې هیله چې د اختر د سولې او د سوکالۍ اختر وګرځي او خاص کر په افغان حکومت باندې دا غږ کوم چې موږ دې د مظلوم افغانانو په خاطر باندې د سولې په وړاندې واقع او موانع نه ایجادوي. افغانان د دې مذاکراتو نه یوه تمه لري. د افغانانو هغه حوصله او هغه تمه دې نوره
با نام یاد خداوند بزرگ و توانا حمید وحید توخی یکی از باشندگان ولایت هرات میباشند. ارتباط به صلح خو یکی از ضرورت‌های اصلی و عینی واقعیتی جامعه امروزی ما میباشد. نه تنها از یک دو دهه گذشته بلکه از 60-70 سال به این طرف مردم افغانستان توشنی صلح. حتی از هر افغان که پرسان کنید در هر گوشی از این خاک میگه نان خشک نداشته باشم ولی در صلح و امنیت زندگی کنم. زندگی در صلح و امنیت یک لذت خاصی داره. خداوند پدیده و این طعم شیرینی صلح برای ما بچشانه. باید به هر دو جناح، هم جناح حکومت هم مخالف حکومت، عید تبریک میگم. امیدوارم به برکت از این روزای متبرکه عید سعید اضحی، روزای عیسی و فداکاری ابراهیمی، امیدوارم بتوانم اینا از خواهشات شخصی خود کم کنار بیایم و به ملت توجه داشته باشم. هر دو جناح اگر امروز پلیس کشته میشه و اگر طالب کشته میشه فرزند همین جامعه. ما نمیتونیم اینا بگیم از دیگه جا آماده، ما نمیتونیم اینا بگیم که من خارجم. اینا فرزند همین خاکم، به همین خاک تربیت شدم، به گوش همین خاک کلون شدم. بس برای ما کفایت میکنه. از این بیشتر دیگه ما نمیخواهیم که ما به اشاره دیگران ما وطن خود، کشور خود، مردم خود به تبعی بکشیم، بلکه ما توشنه صلح و صلح هم که ما میخواهیم صلح با عزت میخواهیم. صلح میخواهیم که بر مبنای دوستی، مهر، محبت تمام افغانا باشه، نه که یک جناح خاصی باشه. بنابراین ما هرچی خواهشمندیم که هرچی زودتر از این پروسه صلح استفاده شه و همین آتش بس موقتی هم که برای سروز شده امیدواریم که این دوام پیدا کنه و منجر به صلح پایدار بشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه وسیم د زابل ولایت د شموزو ولسوالۍ اوسېدونکی یم و ټول ملت و ټول مسلمانانو ته د لوی نیکمرغه اختر مبارکي وایم او د اوربند مبارکي ورته وایم. الله تعالی دې د ټولو مؤمنانو سایه او تکلیفونه او عبادات قبول کړي. په خاص توګه بیا د نن ټکي اسیا کارکوونکو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي وایم. الله تعالی دې د دوی تکلیفونه قبول کړي. الله تعالی دې په خپلو کارو کې تل بریالي او سرلوړي لري. بیا خاص کار هغه مجاهدینو ته د زړه له کومې مبارکي وایم کوم چې په سنګرونو کې دي. الله تعالی دې د دوی جهادونه او شهادتونه قبول کړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به نام خدا. جواد هستم، یک تن از شهروندان شهر هرات. در مورد آتش بس میخواستم بگم که خدا کنه این آتش بس یک راه باشه، یک چیزی باشه که اگر هر دو جانب این مراعات کنن تبدیل بشه به یک آتش بس دائمی. و واقعا چون تمام مردم افغانستان، تمام شهروندا، تمام همگی کسانی که به افغانستان زندگی میکنن خسته شدن دیگه از این برادر کشی، از این نسل کشی که به افغانستان وجود داره و پیدا شده. و انشالله که همین آتش بس که است یک راهی بشه، یک طریقی بشه که دائمی بشه و مردم چون همگی حال طرفدار صلح هم، طرفدار آرامش هم و خواستار از این هستن و امیدواریم که انشالله برای همیشه این پایدار و دوامدار باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای دې وکړي چې جوړ روغ خوشحاله ویاست. خصوصا د الله اختر مبارکي درته وړاندې کوو او خدای پاک دې وکړي چې قبول یې کړي. د نن ټکي اسیا ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه. الله پاک دې خصوصا هغه کارکنانو ته چې دا پاڼه چلي او په دې زحمت کې شپه او ورځ سبا کوي او د خپل ولس لپاره حقایق وړاندې کوي او د دې مظلوم افغانانو غږ تر نړیوالو ورسوي. الله پاک دې تاسو ته پوره پریوزونه درکړي. الله پاک مو کامیابه دره. زه سیپلا د بلوچستان ایالت د سرانانو د کیمپ څخه خبره درسره کوم. دا دې وکړي چې زموږ دا پیغام قبول کړي وروره. الله پاک مو وساتنه. ډېر سلامونه خصوصا د دې نن ټکي اسیاو مشر ته وړاندې کوو. دا دې وکړي چې جوړ روغ خوشحاله ویاست. زموږ دا لنډ پیغام دی چې نشر کوي. وسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خالد زدران د پکتیکا ولایت زیړوک ولسوالۍ اوسیدونکی یم.
د نن ټکي اسیا له لارې خپلو ټولو هیوادوالو ته د سولیز اختر اوربند مبارکي وایم. مننه له ټولو هغو کسانو چې په هیواد کې د سولې لپاره هلې ځلې کوي. د الله تعالی څخه مې خواست دی چې پر افغانانو ورحمیږي او نور په ګران هیواد افغانستان کې سوله او امن قایم شي. سوله او د خپل خوښي اسلامي نظام د افغانانو حق دی. افغانان باید د خپل مسیر ټاکلو واک ولري. موږ افغانان پر ټولو اړخونو غږ کوو چې باید د سولې پر وړاندې نور شرطونه، خنډونه او بهانې رامنځته نه کړي. مننه. نور احمد، ترکمن، پارسا. سلام علیکم برای شما و همکاران شما و تلویزیونی که همین مصاحبه پخش میکنه. مملکت ما اگر آرام بشه، صلح بشه، برای ملت ما، برای همه ما خیلی خوب میشه. با رفاه میشیم، مملکت ما به پیشرفت انشالله. جوانان ما دست به کار میشن، شاغل میشن، درآمدیار میشن و مملکت زود میتونیم بسازیم طبق کشورهایی که در حال ساخت و ساز هستن، کارخانه ها ساختن، باسواد شدن، اختراعات کردن. تمام دنیا حال به چین نگاه میکنه. یعنی مملکت ما از چین کمتر. چند سال پیش چین هیچی نبود، حال چین پیشرفت کرده. مملکت ما این همون چین میتونه پیشرفت کنه. ما الحمدلله جوانان خیلی غیوری داریم، جوانان با غیرتی، با شهامتی داریم، میتونن که انشالله مملکت ما را از این دشواری ها خلاص کنن. Alhamdulillah, we pray to Allah, we seek His aid and we seek His forgiveness. We seek the refuge in Allah from the evil of ourselves and from the evil of our deeds. It's me, Mr. Nakibullah from Balkh province. First of all, Eid al-Adha and Saswair Mubarak to all Afghans. And I'm very thankful from Nan.Asia that they are providing such programs for the peace process. We want from Allah to bring a permanent peace and stability in our country. I'm requesting from both sides which they are involved in the peace process to end the obstacles and provide a peaceful environment for the intra-Afghan dialogue. Finally, I would like to say that we want a peaceful and Islamic government in Afghanistan to follow the rules and regulations of Quran. Thank you very much. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زیر محمد حنزله، قندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ ستاسو سره تماس کې یم. نو ټول نړۍ مسلمانانو ته، خصوصا افغانانو ته او مجاهد ولس ته، ټول ته مجاهدینو ته د لوی اختر مبارکي وایي. الله مې قربان وي. خدای په لار کې جهاد، غزاګانې او ټول خدمتونه قبول کړي او الله دې شهیدان کورنیو ته صبر جمیل او اجر عظیم ور په برخه کړي او خصوصا د لوګر شهیدانو ته او په نورو ساحو کې هم د غلامي ادارې د خوا چې کوم وحشتونه سوي دي، دغه ټول چې د الله صبر جمیل او اجر عظیم ور په برخه کړي او الله دې په ټول افغانستان کې او اسلامي نړۍ کې اسلامي نظام قائم کړي. نو خصوصا تجاران ورونو ته او ټول مسلمانانو ته دا درخواست دی چې یتیمانو، کونډو یتیمانو باندې، مسلمانانو باندې رحم، شفقت وکړي د اختر د مهربانۍ سره. مختم شخص. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم سردار محمده. ما خیلی خوشم که آتش بس بشه بخیر. آتش بس همه برای کل مسلمانان فایده داره. همین کرونا رو خدا از جهان ورداره، جمع کنه. خیلی هم خوبه بخیر انشالله. روی به پیشرفت افغانستان ما از این بعد بخیر پیشرفت میکنه. ما دوست داریم که پیشرفت کنه و آرام باشه مملکت ما. خود هر برادرها که بشینیم خوب به آرامی به مظلومی صحبت کنیم، بشینیم. همه برادرها خدا از دست ظالم و نجات بده. ما خدای خود میخوایم که آرامی باشه، صلح آرامی باشه به کشور ما. ما خیلی دوست داریم که این کشور ما، این خاک پاک ما در افغانستان، ما کشور خارجی ها ما نمیگذاریم انشالله به طور از خدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و مغفرته. محترم مسلمانان ورونو،
د هر څه نه مخکې خصوصا د افغانستان هیوادوالو او مجاهد ملت ته د لوی اختر د مبارکۍ اعلان پیښوو. الله تعالی دې دغه اختر موږ او تاسو ټوله نیکبخته وګرځول سي او خدای دې وکړي چې دغه د خوشحالۍ اختر وګرځول سي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو د دغه شهدا او شهادتونه په خپل عالي دربار کې قبول او مقبول وګرځوي او الله تعالی دې د بندیان له بنده راخلاص کړي او الله تعالی دې یو دایمي سوله په افغانستان کې راولي لکه څنګه چې را روانه ده او الله تعالی دې زموږ دغه عمراو په عمرو کې برکت واچوي. ګورئ مسلمانانو ډېره د خوشحالۍ ورځ ده، انتهایی هم ډېره د خوشحالۍ ورځ ده چې بیا یو وار په ګران هیواد افغانستان کې هغه د اوربند اعلان وسو. دا یقینا هم ډېر د فخر او د ویاړ خبره ده چې مجاهدینو یو وار بیا داسې اعلان وکړي چې د اوربند اعلان یې وکړي دغه د اختر څو ورځې چې دي دا بیا دا ګران هیوادوال ښه په خوشحالۍ تېروي، یو مشکل به هم نه وي. نو الله تعالی دې یو دایمي سوله زموږ او ستاسو په وطن کې راولي. سوله یقینا هم زموږ حق جوړیږي او موږ یې یقینا هم غوښتنې یو. الله تعالی دې دایمي سوله راولي زموږ او ستاسو په هیواد کې. الله تعالی دې بندیان له بنده راخلاص کړي. الله تعالی دې د شهدا او شهادتونه په خپل عالي دربار کې قبول او مقبول وګرځوي. زه محمد اسید د فاریاب ولایت د المال ولسوالۍ. السلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم. اسم محمد عظیم محصل پانتون هستم. خودم یکی از شهروندان ولایت هرات از جنگ خسته شدم. از دولت و از گروه‌های مخالف خواهانم که در ایام عید که صلح کردن برای همیشه صلح دوام بدن. مدت زیادی که وطن و جنگ ویرانه، اگه تا این مدت پیش بره صلح ما میخوایم زودتر صلح کنن، زودتر بشینن تا به کی بدبختی، تا کی آدم کشی. ما که مدت تهران خودم کتاب تاریخ خوندم که 40 سال وطن و جنگه، 40 ساله که سر همین کار میزنن و چیز جور نشد. از گروهای درگیر میخوام، از دولت میخوام زودتر صلح کنن، زودتر آرامی به وطن ما بیارن. صلح خوب چیزه، صلح میتونه هم ثروت هم سرمایه در کشور داشته باشه. صلح میتونه جوانای ما بهتر درس بخونه، بهتر آینده خوبتر داشته باشه. تشکر. سلام عید شما مبارک. آرزوی ما بچه ها صلح اگه بیاید ما میتونیم به مکتب بریم، درس های خود را بخونیم و در آینده یک فرد مفیدی باشیم. د طالبانو د دې اقدام څخه هرکلی کوو او دا د افغانانو عمومي غوښتنه وه چې په دغسې خوشحالیو او داسې ورځو کې اوربند وسي. د طالبانو او حکومت څخه موږ غواړو چې دغه اوربند نور هم ادامه ورکړي تر څو افغانان په سوله او آرامه او خوشحالۍ کې ژوند وکړي. متاسفانه ځینې کړۍ شته چې د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي. ښه مثالونه یې د بندیانو نه ازادول او د خپلو وعدو نه پوره کول دي. په داسې حال کې چې طالبانو د خپل ټول بندیان آزاد کړل، موږ حکومت لا هم پر اوسه حاضر شوی. اسم پادشاهگانه. درباره آتش بس خدا کنه که بخیر همین آتش بس سروزه و آتش بس دائمی قرار بگیره که مردم بیچاره خسته شدن دیگه درم دیگه از این جنگ و فلاکت و بدبختی و از اینا. خدای پاک دیگه نجات بده جمیع اهل اسلام و جمیع کشورهایی که در جنگ و در بدبختی هم خدا خواهند برادری و دوستی و محبت و رحم شفقت به قلب مسلمان ها بندازن که به همدیگر دست به دست همدیگر بدم که این مملکت خورده از این فلاکت و بدبختی نجات بدم. دیگه چی بگیم به خدا؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد خان لودین یم د بلوچستان ایالت د چاغي کې د افغان مهاجرینو نماینده. ټولو افغانانو ته د دنیا په هر کونج کې دي د نیکمرغه لوی اختر او د اوربند مبارکي وایم. الله جل جلاله دې زموږ په ګران وطن کې سوله امن راولي او دا کړېدلی ولس دې الله جل جلاله غصه او په یوه سوله ییز او اسلامي نظام ونازوي. د جنگ د شکیلو ټولو طرفونو څخه هیله کوم تر څو د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنه کړي او پاتې بندیان ژر تر ژره خوشي کړي تر څو بین الافغاني مذاکرات شروع شي.
او له ټولو افغانانو څخه هیله کوم چې د سولې په کار کې هلې ځلې وکړي او تر څو زموږ په ګران وطن کې سوله او امن راشي او له هغو ورونو مننه کوم چې د سولې لپاره کار کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. موږ د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه دی چې تل همیش د افغانستان کې دایمي سوله راشي. خدای پاک دې وکړي چې ټول افغانان سره یو شي، ټول افغانان دا فکر وکړي د ځانو سره چې آیا دا څوک سره وژنو، څوک سره دغه کوو، په پیسو دې نه غولېږي، د نورو په ډالرو دې ځانونه یې غولولي دي چې موږ په تنخواه خو موږ د وطن خدمت کوو. هېڅ د وطن خدمت نه کوئ. ته قرآن شریف ته وګورئ، قرآن شریف ووایئ، بعدن راسئ ووایئ چې یار موږ د وطن خدمت کوو، موږ دا ډالره خو موږ پناه کوو. ته یا قرآن شریف ټوله ترجمه کړئ، ملایان علما ورسره کښېنئ، خبره ورسره وکړئ، بعدن هر کار چې مو کوئ که مو زړه غوښته. که داسې مه کوئ نه چې اوس پیسې نه یاست خبره، نه د قرآن شریف په ترجمه خبر یاست، نه مو قرآن شریف ویلی دی، نن د علماو څخه پوښتنه کوئ، خپل پر سر ځئ، ډالر اخلئ د امریکا څخه او درېږئ د امریکا په بغل کې، ته موږ به وطن خدمت کوو. څه رقم د وطن خدمت کوې؟ دا ستا د وطن خدمت دی؟ تا د بل کشور سړی راویستلی دی، په بغل کې ولاړ یې، خپل کور به بمباروي، خپل ورور به وژني، خپل ورور به وشي. دا ستا د وطن خدمت دی؟ دا ډول دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ابدالي زرمتی یم له پکتیا نه. نیکمرغه لوی اختر د ټولو هیوادوالو ته مبارک وي. الله دې وکړو چې د اختر ورځ په امن کې تېرې شي، چې شتن دې راتلونکي اخترونه په داسې حال کې راولي چې هیواد مو بشپړ توګه له اشغاله آزاد وي او هیوادوال مو د اسلامي نظام تر سولې لاندې د امن فضا کې خوشحاله ژوند ولري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حضرت ولی حنیف ټولو هیوادوالو ته لوی اختر مبارکي وایم. الله جل جلاله دې وکړي چې دا اختر د سولې او سوکالۍ اختر وګرځي. والسلام. السلام علیکم. زه محب الله محبت یم د هلمند نه. خپل افغانانو وروڼو ته د لوی اختر مبارکي وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سید صابر لوګری یم له کابل شیرشاه مې څخه له تاسو سره په اړیکه کې یم. له هر څه وړاندې ټول افغان ولس او مسلمان امت ته د دغه نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم او بیا د دغه اختري زوربند په ګلورین شبو کې د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ کوم چې د افغان سرلوړي ولس د سولې غږ ته لبیک ووایي او د افغانستان دغې بدمرغې شخړې ته د خبرو اترو له لارې د پای ټکی کېږدي. دغه شخړه چې په تېرو څه باندې 40 کلونو کې وسلې په زور هواره نه شوه، له دې نه وروسته هم نه هوارېږي. پر افغان حکومت او طالبانو غږ کوم چې یو بل ته د سولې او پخلاینې غېږې خلاصې کړي او د ګولیو پر ځای په ګلانو د یو بل هرکلی وکړي. د اشغالګرو د وتلو په صورت کې د دې جګړې دوام ته هیڅ دلیل نه پاتې کیږي. افغانان که حکومت دی او که طالبان او یا نور اړخونه باید دا درک کړي چې څرنګه چې دا جګړه د افغانانو ژوند اخلي، نو د ختمولو مسؤلیت هم یوازې افغانانو ته راجع کیږي. که موږ په خپل کور کې د نورو لخوا اچول شوی اور په خپله مړ نه کړو، بل څوک یې نه وژني. راځئ پر خپل ځان په خپله رحم وکړو او ځان د نورو رحم ته پرېنږدو، ځکه چې نور به راباندې هېڅکله هم رحم ونه کړي. والسلام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه سید عزیز الرحمن مدني د پاکستان د کراچۍ څخه د نن ټکي اسیا او ټولو کارکوونکو ته او ټولو ملګرو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. بس د سلامو د لوی اختر مبارکي ورته وایم او ټولو کارکوونکو ته او ټولو هیوادوالو وطنوالو ته الله پاک جل شانه دې دغه اختر د سولې او نیکمرغۍ اختر وګرځوي. لکه څنګه چې مجاهدینو ورونو دغه 3 ورځنی اوربند اعلان کړی دی. الله رب العزت څخه دعا کوو چې دغه اوربند نور هم پسې وشي او دغه اختر د سوکالۍ خوشحالۍ اختر وګرځېږي د ټولو وطنوالو دپاره. د اشرف غني د حکومت څخه هم تمه لرو چې دوی د بندیانو په ازادولو کې پوره کوشش وکړي او دغه اختر د خپلو وطنوالو او هیوادوالو دپاره د نیکمرغۍ او صلح اختر وګرځي. السلام علیکم. السلام علیکم. ستړي مه شئ. زه عمر جمال، ولایت مې د خوست، قوم مې تڼۍ، ولسوالي مې درګي ولسوالي، د متحده عربي اماراتو څخه د دوبۍ څخه خاص کر کې زحمت درکوم. د ټول نه اول خو د نن ټکي اسیا د محترمې ادارې څخه ډیره مننه کوم چې دوی موږ ته دغه ښکلي موقع مساعده کړه چې موږ افغانان د یو بل سره د ورورولۍ په فضا کې اختر مبارکي وکړو او د سولې په اړه لنډ پیغامونه ورکړو. اختر مو مبارک شه او هره ورځ مو اختر شه او خدای دې وکړي چې دغه اوربند
خدای پاک په ورمړ بدل کړي. یو څو لنډو خبرو ته مو توجه را ګرځوم د سولې په اړه چې هغه مونږ او تاسو ټولو افغانانو ته اوس په عمل کې معلومه شوه یا ظاهره شوه چې موجوده حکومت کې یو څو داسې مغرضې کړۍ شته چې هغه نه غواړي چې په افغانستان کې سوله وشي او نه غواړي چې په افغانستان کې جنګ ختم شي، ځکه چې په جنګ کې د دوی ګټه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه سید ذکر الله هاشمي د غزنویانو د ټاټوبی او فعلا د متحده عرب اماراتو کې اوسیدونکی یم. تر ټولو مخکې د لوی اختر د رارسېدو له کبله او د اوربند د پلي کېدو له کبله ټولو افغانانو ته د زړه له کومې مبارکي وایم او له خدای پاک څخه غواړم چې دا ورځې په سوله ییزه توګه باندې او په آرامه او خوشحاله توګه باندې ولمانځي. او دوم دا چې د افغانستان کې له ډېره موده وروسته ډېر تعداد بندیان را خلاص شوي دي الحمدلله. نو ډېر خوشحاله یم، دوی ته مبارکي وایم چې دوی پس له ډېرو وختو له ډېرو کړاوونو وروسته او له ډېرو کلو وروسته له خپلو کورنۍ سره خپل اختر لمانځي. نو دوی ته هم ډېر مبارکي وایم او له خدای پاک څخه غواړم چې دوی په سوله ییزه توګه باندې په آرامه باندې په خوشحاله باندې له خپلو کورنۍ سره د اختر په خیر او عافیت باندې ولمانځي. او هغه خلک چې د افغانستان د سوله ییز بهیر کې کوششونه کوي او زحمات باسي او کوشش کوي چې په افغانستان کې یو اسلامي نظام قایم سي او صلح او آرامي راسي او افغانان له دې کړېدو څخه له دې زحماتو څخه خلاص سي. هغو ته له خدای متعالی څخه توفیق غواړم او له خدای پاک څخه غواړم چې د هغه خلکو په کارو کې برکت واچوي او خدای دې د دې ټول زحمات او تکالیف او کوششونه کامیابه کړي او په افغانستان کې یو اسلامي او مستقل او یو آزاد د افغانانو د خوښې حکومت خوښې نظام پر راوستو کې دا کوششونه او زیارونه خدای پاک کامیابه کړي. او هغه خلک چې د دغه سوله ییز بهیر په لړ کې خنډونه جوړوي او تکالیف جوړوي او نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راځي، له خدای متعالی څخه دې ته هدایت غواړم او بیا له خدای پاک څخه غواړم چې دا خلک د افغانستان د سوله ییز بهیر له لارې څخه لرې کړي او د یو سوکاله او خوشحاله او مستقل او اسلامي نظام لرونکی افغانستان په هیله. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. که تاسو هم غواړئ پیغام مو نشر شي، هیله ده خپل ویډیویي پیغام زموږ د واتساپ په شمیره راولېږئ. د واتساپ شمیره ده 0093 او 50 50 022.